کابل ښار چې هره ورځ د چاودنو شاهد وي، د دوشنبې په ورځ هم د شپږمې او 11مې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې 2 چاودنې وشوې. سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند پل سرخ سیمه کې د مخابراتو وزارت اړوند پر یو پراډو ډوله موټر چاودنه وشوه چې له امله یې موټر چلوونکی ټپي شو، خو په سیمه کې خلکو ته ډیر زیانونه واوښتل. سیمه کې عیني شاهدان وایي کابل کې هره ورځ چاودنې کیږي او کابل ښار نور د خلکو لپاره امن ځای نه دی. همین کراچی سفروشی دارم، صبح سودا میکنم که همین اگه ساعتای 8:45 دقیقه بود اینجا که انفجار شده که بهش کراچی بود. بعد از انفجار دیگه خودم معو شده بودم دیگه چی نبودم که چیز میدیدم. کنتم تمام چیز ما گرد بعدم دیگه منطقه ما دیگه صبح کراچی ما کل چیز ما همه تکه تکه شده. دود خاک بالا شد دیگه، ما دیگه چیز ندیدیم. گفتن تا دیگه بعدن که دود خاک خاموش شد دیگه سعی کردیم گفتن یک موتور انفجار شده و فضل خدا کس اوگار نشده دیگه. دوی وایي کابل او ولایتونو کې هره ورځ چاودنو خلک نور له خپل ژوند نه تنګ کړي او ټولو ته داسې احساس پیدا شوی چې د حکومت په نوم هیڅ شی موجود نه دی. زه بعضې وخت ماته اړین کار مخې ته رانیسي، زه بیرون نه راوځم، کار نه کوم. ولې چې زه حراس لرم، زه ډارېږم په داخل د مرکز کې ډارېږم، ځکه په داخل د مرکز کې ترور زیات شوی دی، چاودنې زیاتې شوي دي. موږ لحظه شماري کوو چې اوس به یو چاودنه رامنځته شي، زموږ هېوادوال به ژوند ورکړي هلته، موږ به خپل ژوند تلف شي دلته. نو کدام حکومت اگر باشه کودله وزی کارا را میگیره، باید هم بگیره. حکومت نداریم متاسفانه. تر دې ورهاخوا دا بیا د کابل 11مې حوزې اړوند خیرخانې سیمه ده چې ولسي جرګه کې د پنجشیر د خلکو استازي زلمي نوري د ورور په موټر چاودنه شوې. په دې پیښه کې د نوري ورور په شمول 3 کسان ټپیان شوي دي. موتر علی صاحب ابراهیم عاصم مورد هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته. انشاءالله وضعیتش خوب است. موتر شما از نزدیک مشاهده میکنید. انشاءالله ما نسبت به راپوری که دکتر برای ما اطمینان داد وضعیتش خوب است. په دغو تصویرونو کې ښکاري چې د دې چاودنې د شدت له امله سیمه کې عامو خلکو ته زیانونه اوښتي او د دې ټکسي موټر وضعیت یې په دې ډول کړی دی. انفجار است، امتحار خسته شدیم دیگه، چه کنیم در این مملکت؟ مجبور بریم عکس خلاص خیلی. نانآور زن بچه ما بودیم، موتر ما رقم شد، خود ما رقم شدیم، مجبور بریم. چه کنیم دیگه؟ چاره چیه؟ خسارات مالی خود به تمام جای رسیدم. به تمام دکان‌ها، دیگه دکان او طرف تمامش خسارات مالی خیلی زیاد شده. کابل کې دغه چاودنې داسې مهال رامنځته کیږي چې تېره ورځ ناپېژاندو وسلوالو د کابل په زړه کې 2 قاضیانې په ډزو وژلې او 2 نور کسان ټپیان شول. کابل د بېشمېره مقناطیسي ماینونو شاهد ده. د پلازمینې اوسیدونکي د چسپکي ماینونو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو حکومت بیا په مهار کې ناکام ده. میرویس سلامزوی، کابل نیوز.